افغان لوبډلې د پاکستاني لوبډلې پښې لړزولي. د پاکستاني لوبغاړو وروسته د دې هیواد خلک او کرکټ څارونکو هم افغان لوبغاړو څخه ویره لري. جزئیات هم دلته وګورئ. وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان لوبډلې وروستیو پرمختګونو ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول پاکستاني لوبډله ویرولې او اوس د دې هیواد د لوبغاړو وروسته عام خلک او د کرکټ برخې مبصرین او کارپوهان هم له افغان لوبډلې او لوبغاړو ویره لري. تازه د پاکستان یو سپورټي ټلویزیون کې د یو څلور اړخیز مرکې په ترڅ کې چې موضوع یې په چامپینز ټرافي کې د افغان لوبډلې اغېزناک ګډون او وړاندې تګ و، د دې هیواد یو نومتو کورني مبصر زاهد مقصود شکر ویستلی چې دوی له افغان لوبډلې سره مخ نه دي. زاهد مقصود ویلي افغان لوبډله په دې وروستیو کې ډېره قوي شوې ده او اوس وخت یې د نړۍ پر کچه یوازینۍ لوبډله ده چې هرې لوبډلې ته یې ماتول تر بل هر چا ډېر ګران او ستون دي. زاهد مقصود ویلي زه شکر کوم چې دا ځل به موږ ورسره په ګروپي پړاو کې مخ نه یو، که نه د تېر په څېر یو ځل بیا شرموونکې ماته راکوله. زاهد مقصود وویل افغانستان له 2023 کال راوروسته د یوه وږي زمري په شکل رامنځته شوی او په 2023 کال نړیوال جام کې د پاکستان او ځینو نورو لویو لوبډلو په ماتولو سره اوس ټوله نړۍ او خاص کر پاکستان ویرولی دی. چامپینز ټرافي سیالۍ له نن 19 ورځې وروسته په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کېږي چې د افغانستان ګروپي لوبډله په لاهور او راولپنډۍ لوبغالو کې د استرالیا، انګلند او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو سره ترسره شي. افغان لوبډله په A ګروپ کې د واټکل کې چې دا ځل به له خپل ګروپ څخه د لومړنۍ او نه ماتېدونکې لوبډلې په توګه نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي. خوږو ملګرو، آیا افغانستان به دوهم پړاو کې د پاکستان سره مخ شي او که نه؟ خپل نظرونه مو کمنټ کې پرېږدئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه شه.